هلکه ملګرو حیران دا یم چې د سمیع الله ډېر لوی مال وګټو او ډېر مخکې لاړو. یاره حیران دا یم چې دا څنګه مخکې لاړو؟ دا خو زمونږ د جوارو زمونږ د اډې ملګری و او ډېر مخکې لاړ چې دا څنګه؟ دوسته هغه په تاشونو او په جوارو په شرطونو کې پیسې وګټلې نو ځکه مخکې لاړو. او که نه یاره دا زموږ هغه دوست و زموږ نه چې د شرط نه وګټلی. دوسته دا لا څه کې اوس د پی ایس ایل میچونو شروع شو دي او غټه منډه یې لګېدله او دا شرطونه پکې کېږي. د قسمت خبره ده که څوک پکې باچا شو څوک پکې کدا شو. راځه ابوبکر وروره چې شرطونو سره وپورې د قسمتونو لوبې وګورو. او ملګرو ټیک وایې مهنګایي راغلې ده او کاروبار هم نشته او ګزاره ډېره زیاته ګرانه شوه او بله دا چې د خراب نه به څه خراب شو. راځئ چې لوبه ورسره ګرمه کړو. لوبه راځئ. چې اډې ته دې بوځمه چې په لږ وروسته کې به ډېرې روپۍ وګټې. نه مړه راځه چې ورځو پې. بوس هر کله راشئ راځئ راځئ. Boss, Karagag minerals Karagag. دا خو زما زوړ اشنا دی زوړ. وایه که نه دوسته څنګه دې راپېښه وکړه؟ هسې ما ویل چې د دوست سره به ملاقات وکړو او د دو په دې لوبه کې به ځان شریک کړو. ځان ولې نه یار ولې نه؟ دا لوبه خو جوړه ستاسو دپاره ده. راوړي دي څه دي؟ بس دوسته یو 25,000 روپۍ مې راوړي دي. 25,000 روپۍ. هلکانو لوبو سره وبلئ خو مېلمه دې خیال یې وساتئ. ډېره ښه ده بوس. راځه راځه مېلمه چې وپلو. وایه که نه ملګري دا اوبه به څه لګوو؟ د کرکټ په دې میچ په دې بال 25,000 روپۍ شرط شو او په دې بال چکه شي چکه. دوسته عمل دی پې. Big, straight. Does he get enough of it? Just. چکه چکه وګټي وګټي. نور وایا څه پسه شي؟ دوسته زما سره په دې بال باندې 50,000 روپۍ شرط شو. 50,000 روپۍ شرط شو په دې بال څه وشي؟ دوسته په دې بال آوټ. ډن عمل لري. آوټ آوټ دوسته سم آوټ. دوسته تو دالو په خوله مږده خوله به دې وسېځي او چا چې تو دالو په خوله ایښودی دی نو خوله یې ولسېځله. 50,000 روپۍ به دې لګول وې 50,000 روپو ته څه ضرورت و؟ څه خبره نه ده خو د کاروبار څه لږې ډېرې روپۍ وې راسره د هغې نه به اخلاص شوم. دوستانو تاسو خو ډېر قابل شوي یئ. تاسو اول داسې نه وئ. دا خو د وخت وخت سره سړی برابر شي که نه؟ نور د سره څه شته؟ دوسته تاسو لوبه جاري ساتئ. زه راځمه. کښېنه کښېنه زه به دله قرض درکړم. څه خبره نه ده. وروره په قرضو روپو باندې جواري نه کوم. زه راځمه. ښځې یا ښځې چېرته یې؟ یا سړیا ای چللې خیر خو دی که نه؟ ښځې تا ته خو پته ده چې څه حالات خراب دي څه کاروبارونه نشته او د یو ورځې نه بلې ته حالات ښه خرابېږي. ښه او سړیا دا خو ده. زه دا وایم ښځې چې څه لږې ډېرې روپۍ زما سره دي او که څه لږه ډېره سونه ته راکړې نو چې څه زما روپۍ شي او څه ستا سونه شي نو څه ښه کاروبار به مې شروع کړم. یا سړیا چې په تا باندې سخته ده نو زه په کالو باندې څه کوم او بیا خو تا زما سره لوس کړلی چې زه به بیا جواري نه کومه. یا سړیا دا واخله والئ او زه دله لګیا یم کاروبار له ختم کومه.
دا واخله نه. ډېره ښه ده ښځې، زه ځم چې کار شروع کړم. زه د لم ختم کوم. کار شروع کړم. ملګرو مه خرابېږئ. راځه راځه، هر کله راشي راځه. ملګرو نن د سره ښه صحیح برابر داو لګوم، برابر. نن به د نه یا 50,000 روپۍ ګټم او یا به دا ګټئ. ولې دا اوکې ډن. څه پسه ده؟ په دې بال سینګل، په دې بال چکا، په دې بال میس. This time he has connected. It's about چکا چکا ما مونده او بیا مې مونده. هاي قسمته وفا دې را سره ونه کړه، وفا دې را سره ونه کړه. ملګرو ته دې خیر وي. بخیر بخیر، راځه راځه راځه، کښېنه کښېنه. دوسته نن د سره یو داسې شرط لګومه، داسې شرط چې یا به د هر څه نه ځان خلاصوم او یا به د نه هر څه واپس ګټم واپس. دا دی زما د کور سټار. زما ستا سره په نیم کور داو دی، په نیم کور. یا به 50 लाख روپۍ راکې او یا به د باندې نیم کور دی. غټ دا خو ما چېرته نه دی ګټلی او ستا سره یې لګوم، پېښور زلمې وګټي. بالکل منظوره ده. Best is Yorker still up at 143 clicks that. Hold the pose. Hold it. Hold it. Oh, clean! And what a great way to finish off here at the National. Over extra cover for 6. خفه کېږه مو، نور وایه نورو. په دې نیم کور بیا شي، څه به څه شي؟ پېښور زلمي وګټي. اوکې ډن. Swings it away for 6. Does Rashid to win the game for the Commanders. Brilliant shot. چې خرالو نو خرې ګرانېږي او چې خرېالو نو خره ګرانېږي. ښځې دا څه کوې؟ لګیا یم دا پروړه پسې کوم وایي چې چېرته یو پیاله چای پوښ کړمه. ستا خو نه د والو پته ولګېده او نه دې د کاروبار پته ولګېده چې څه دې وکړو، څه به بند دې پوهه نه شومه. ښځې حالات داسې دي چې په دې موجوده حالات کې کالو او پیسو خوند ونه کړو او نه کاروبار خوند وکړو، نه کاروبار خوند وکړو. ته زما سره لوز وکړه او زړه دې صفا کړه. زه دله ختم کومه، الله پاک په دې څه مخه روانه کړي. ټیک دی وې ښځې، زما ستا سره د نن نه لوز دی چې بیا به زه جواري نه کومه، نه به کومه بیا جواري. دا زما ستا سره پخه واده ده، پخه. یا سړیه زه کاروبار له په کلمه باندې روان شه او زه دله ختم شروع کوم، الله به دله څه مخه روانه کړي. ډېره ښه ده ښځې، ځمه چې کار شروع کړم، کار شروع کړم. دوسته ته ډېر په سوچ کې روانې ولې؟ بس هسې سوچ مې خو څه نشته. دوسته خبر شوی یم چې ته په جوارۍ را شروع شوی. په جوارۍ؟ تا ته چا ویلي چې ما جواري شروع کړې ده؟ دا خلک چې دا دونه خبرې کوي چې د جواري شروع کړل او هر څه یې پکې وبیلل. دا خلک بکواس کوي، بکواس. ما جواري نه ده شروع کړې، نه ده شروع کړې. که دا خلک بکواس کوي نو بیا ټیک ده، او که نه نو دوسته اوخو په ده څه وشو. ځه الله دې مل شه دوسته، الله دې د دې جوارونه په امان کړه.
زما سره خو هیڅ پاتې نشو خو راځه چې نن په دې خپل زوی باندې فکر بدل کما احمده بچوړیا راځه نن در باندې چکر لګوم چکر راځه زما سره خو هیڅ پاتې نشو ما خو هر څه وبایلل او ما بیا خپلې ښځې سره واده هم کړې وه چې زه به نن نه بعد جواري نه کوم اوس به زه خپلې ښځې سره څنګه نظرونه میلاوم خو راځه یو آخري داو په دې کور باندې لګوم د غرق نه به څه غرق شمه یو آخري داو لګوم راځه بچیا قسمت کې خشه هلکانو شرطونه ورله ډېر وګټل دا ستاسو انعام دی انعام و وعلیکم سلام وعلیکم سلام ابوبکره جی په دې ماشوم څه کې دوستا دا ماشوم مې دې له راوستی دی چې یا به د خپل کور واپس ګټم او یا به در باندې دا ماشوم بیلم دا ماشوم کېنه ما ته منظوره ده په څه شرط لګې د دې میچ ټاس پېښور زلمي وګټي اوکې ډن Heads is the call. Would you be able to come back here for us? Lahore has won the toss. وګټي اخرنه دا ولیدنه مو وګټو اوهو تاسو شو یار د بخانه نه مو وطن د بخانه نه وبد قسمته بچو راځئ مرګرو دشته پوره ده چې دا ماشوم بوزو پاپا تا امي به زما ډېر یادېږي بچوړیا تا ته څه پته ده تا ته زما د زړه څه پته ده خو بس زما د مرګ سوال کوه د مرګو پاپا امي یوازې پاتې شوه او بچوړیا ستا امي یوازې پاتې شوه او زه هم ډېر بدقسمته یم راځه وزیرانو زما د زوی خو به ما ته پرېښولی و که زما د زوی خو ما ته پرېښولی راځه ودرېږئ دوستا ستا په ما باندې غټ احسان دی ولې چې ما ته تا زما زوی واپس وګټو واپس مه وایه ماته دوست مه وایه ماته دوست ستا د دوستۍ نه ماله کرکه راځي کرکه ولې چې تا خپل د ګل په شانتې ماشوم زوی د جوارۍ په داو کې وبېلو نو بیا زه څه شی یم زه به د ځان نه خبر نه یم او تا به زه سبا په چا خرڅ کړی یم په چا خرڅ کړی په تا اعتماد د کولو نه دی ستا نه یره پکار ده یره چاچو ما خپلې امي پسې بوزه دې نو چې پاپا بیا ما په جوارۍ کې وبېلي بچې ستا چاچو لا ژوندی دی او د څو پورې چې ستا چاچو ژوندی تا هیڅوک د خپلې امي نه لاس واچوي چې شپې د شپې به مالداره شم خو دغه لالچ دی د مال سره سره د عزت نه هم خلاص کی الله د مهنت مطابق انسان له صله ورکوي نو بیا ته څنګه ناسته په ناسته د زیات دولت طلب کې الله پاک دې هر مسلمان د دې لعنت نه لرې وساتي آمین مزید دی قسم ویڈیوز کتو د پارا زمونږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرائب کړئ او د گھنټې نشان هم دباو کړئ دا چې می غزل نیمګړې دې اور ول نیمګړې دې دا چې می غزل